السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څلورم درس دی. ملګرو ویډیو در سره لایک شیر او کمنټ یې کړئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو د دې عربي څخه ګټه واخلي. راځو درس ته. په عربي ژبه کې چې کله موږ غواړو د چا نه د نوم په اړه پوښتنه وکړو نو هغې دپاره باید موږ استعمال کړو مسموکه. نوم ستا څه دی؟ دلته یې ما مثال ورکړی مسموکه. نوم ستا څه دی؟ نوم ستا څه دی؟ مسموکه نوم ستا څه دی؟ راځو بېرته یې جواب وایو ورته. اسمي احمدون. نوم زما احمد دی یا زه احمد یم. اسمي احمد نوم زما احمد دی خو داسې ښه معنا راتلی شي. راځو غواړو چې ښځینه نه پوښتنه وکړو چې تاسو ته ما مخکې درس کې هم ویلي وو چې ښځینه دپاره به کې کارو او نارینه دپاره به کا کارو، لکه ما چې استعمال کړو لکه مسموکه، او ښځینه دپاره مسموکې. دغه دی ما مثال ورکړی دی مسموکې. په نارینه کې زورو په ښځینه کې زیرو د کاف دپاره. نوم ستا ښځې څه دی؟ مسموکې نوم ستا ښځې څه دی؟ راځو د لرې اسمي فاطمتون. نوم زما فاطمه دی. نوم زما فاطمه دی. راځو د لرې مذکر دپاره پوښتنه کوو چې کله لرې نر شخص ولاړ وي د هغه په اړه پوښتنه کوو. مسموهو یعنې نوم د هغه سړي څه دی. د لرې شخص په اړه پوښتنه کوي کله چې نارینه یو شخص لرې وي او غواړو پوښتنه یې وکړو چې د هغه سړي نوم څه دی نو هغې دپاره به مسموهو استعمالوو. اسمه فیصلون. اسمه فیصلون نوم د هغه نوم فیصل دی. هغه نوم دی فیصل. راځو ښځینه لرې دپاره یې کارو مسموحا. تاسو ته ما ویلي چې ها د لرې مذکر لرې مونث دپاره کارېږي د ښځې دپاره، لکه مسموحا د هغې ښځې نوم څه دی. نو د هغې ښځې نوم د هغې ښځې څه دی یا د هغې ښځې نوم څه دی. اسمها عایشتن. اسمها عایشتن نوم د هغې عایشه دی. دلته راځو د یو چا نه د سوالې په اړه پوښتنه کوو. په دې هغه کې اوس کله چې غواړو چاته وایو هل لکه کتابن، آیا ته دا دی هل لکه کتابن، آیا ته کتاب لرې؟ آیا ته کتاب لرې؟ غواړو کله چې د چا نه یو څه په اړه پوښتنه وکړو نو موږ تاسو باید هل استعمالوو. هل لکه حقیبتون، آیا ته بکسه لرې؟ همداسې مختلف څومره پوښتنې چې تاسو ته پیدا کېږي او غواړئ چې د چا نه پوښتنه وکړئ نو دې دپاره به په عربي ژبه کې حل پیدا کړي. او بل ای دی همداسې نور یو څو دانې دي چې هغه به هم زه تاسو سره شریک کړم په نورو درسو کې انشاءالله. هل لکه کتابون، آیا ته کتاب لرې؟ دلته یې جواب ورکوو نعم لی کتابون. هو زه کتاب لرم. هو زه کتاب لرم. هل هذا کتاب لک، آیا دا کتاب ستا دی؟
آیا دا کتاب ستا دی؟ آیا دا کتاب ستا دی؟ هل هذا کتاب لک؟ نعم هذا لی، هو دا زما دی. هو دا کتاب، هو دا کتاب زما هو. نعم هذا لی، هو دا زما دی. یا هو دا کتاب، هو نعم هذا کتاب لی، یا دا کتاب زما دی. هل لک ابن؟ آیا ته لرې زوی؟ آیا ته لرې زوی؟ نعم لی ابن، هو زه لرم زوی. هو زه لرم زوی. هل هذا ابن لک؟ هل هذا ابن لک؟ آیا دا زوی ستا دی؟ دلته ما معنا غلط کړې، بخښه کوئ ملګرو. دلته هل هذا ابن لک، آیا دا زوی ستا دی؟ نعم هو ابن لی، هو هغه زوی زما دی. هو هغه زوی زما دی. هل لک زوج؟ دلته راځو، اوس وایي هل لک زوج؟ آیا ته خاوند لرې؟ اجل لی زوج، هو زه خاوند لرم. اجل لی زوج، هو زه خاوند لرم. هل هذا زوج لک؟ آیا دا خاوند ستا دی؟ نعم هو زوج لی، هو هغه خاوند زما دی. جواب: هل له خروف؟ د کله د لرې په اړه پوښتنه کوو نو له به کاروو. آیا هغه لري پسه؟ اجل له حروف، هو هغه لري پسه. هل هذا حروف له؟ آیا دا پسه د هغه دی؟ اجل هو له، هو له، هو هغه د هغه دی. هو هغه د هغه دی. هل لها فلوس؟ سوال: هل لها فلوس؟ آیا هغه پیسې لري؟ آیا هغه ښځه پیسې لري؟ مذکر دپاره موږ ویلي چې هل له فلوس به وایي، او مونث دپاره هل لها فلوس د لرې شي دپاره، یعنې هل لها فلوس، آیا هغه ښځه پیسې لري. او کله چې مذکر دپاره وایو هل له فلوس، آیا هغه لري پیسې. اجل لها فلوس، هو هغه پیسې لري. هل هذه فلوس لها؟ هذه مونږ ویلی چې د مونث دپاره کاړي. هل هذه فلوس لها؟ آیا دا پیسې د هغې ښځې دي؟ اجل هي لها، هو دا پیسې د هغې دي. هل لها ساعت؟ آیا هغه ساعت لري؟ آیا هغه ښځه ساعت لري؟ اجل لها ساعت، هو هغه ساعت لري. هل هذه ساعت لها؟ آیا دا ساعت د هغې دی؟
اجل هي لها هو هغه د هغې دی هو هغه ساعت د هغې دی. ملګرو ویډیو سره لایک شیر او کمنټ کړئ، د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو ترې ګټه واخلي. ښایسته بیا ویډیو په هیله.